د سکون ښار چاپ شو. دا زما لومړنی کتاب دی. د خوشحالۍ، سکون او کامیابۍ په لټه کې شاوخوا یوې نیمې لسیزې سفر مې د قلم په ژبه درته په دې کتاب کې لیکلی. هر ځای چې یاستئ انشاءالله دا کتاب تاسې ترلاسه کولی شئ. که په افغانستان کې یاستئ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې کتابخانې به دا کتاب تر تاسې در ورسوي. او که په بهرنۍ نړۍ کې اوسیږئ، په بهرني ملکونو کې اوسیږئ، له افغانستانه بهر یاستئ، بیا نو آنلاین کولی شئ دا کتاب آرډر کړئ. همدا اوس لیکل شوي ویب سایټ ته ورشئ، هلته کتاب آرډر کړئ. انشاءالله ډیر زر تر زره دا کتاب به موږ تر تاسې در ورسوو. د دې کتاب نړۍ ته د ګوټ ګوټ رسولو دپاره موږ شپه ورځ کار کړی چې دغه فرصت برابر کړو چې تاسې هر ځای یاستئ دا کتاب ترلاسه کړئ. په دې کتاب کې ډیر جالبه مطالب ما تاسې ته راټول کړي دي. دا هغه مطالب دي چې زما ژوند یې بدل کړی دی او د کامیابۍ په لټه کې مې ډیره خواري کړې ده. زما ژوند ورسره بدل شوی. انشاءالله ستا ژوند هم بدلولی شي. همدا اوس که ټیک ټاک کې دا ویډیو ګوري، زما بایو ته لاړ شه، هلته مې د کتاب لینک اچولی. که یوټیوب او فیسبوک نورو ځایونو کې دا ویډیو ګوري نو په کمنټ کې د دې کتاب د آنلاین آرډر کولو لینک شته. که په افغانستان کې اوسیږي، هرې کتابخانې ته چې ورځي دا کتاب ترلاسه کولی شي. شمیره د واتس اپ په صفحه باندې موږ لیکلی، ایمیل ادرس مې هم درته لیکلی. دا به تاسې سره مرسته وکړي. که تاسې مشکل لرئ د دې کتاب لاسرسي ته یا کوم بل وړاندیز هر څه لرئ، دغه واتس اپ شمیره چې په سکرین لیکل شوی موږ ته پیغام واستوئ، یوازې د کتاب په اړه. دا واتس اپ شمیره د کتاب ته ځانګړې شوې، نور موضوعاتو دپاره نه ده. او ایمیل ادرس هلته دی، تاسې کولی شئ موږ سره اړیکه وکړئ او دا کتاب هر ځای چې یاستئ ترلاسه یې کړئ. راځئ په ګډه دا په دیني برخه کې د پښتو ژبې تر ټول لوستل شوی کتاب کړو.